ښه ورورجانه پوښتنه وکړه. دا تاسو چې کومې خبرې وکړې دا زه نه منم، ځکه چې زموږ د ستري کرشن یوه مېرمن وه چې نوم یې و روپمني او د هغې څخه یو زوی پیدا سوی و په دوم. د یو تور ولګوي پر هندوانو چې د ستري کرشن جرله زره مېرمنې وې. اچاریا صاحب تاسو را ولاړ سئ او د دې خبرې جواب ورکړي وده ته، او آیا ده چې دا تور ولګوي دا سم دی که نه دی؟ د جواب دپاره انشاءالله دا دی دلته زه حاضر یم. پوښتنه بې زما څه کېږي انشاءالله که شنکراچاریا پر دې جواب باندې یو څه نور اضافه کول غواړي نو کولی سي انشاءالله. زه هم طالب العلم یم الحمدلله، یوازې د قرآن نه یم، د وید، د مهابارت، د راماین انشاءالله. لومړی به ستا سوال ته جواب وایم انشاءالله، او بیا چې څه شنکراچاریا ویل دي د هغه جواب هم ورکم. دا ورور چې وویل چې ما تور ولګوي چې د کشن تر 14,000 زیاتې مېرمنې وې، دا تور نه دی، دا ستاسو په مهابارت کې لیکلي دي. یوه مېرمنه نه وه بلکې 8 مېرمنې وې، 8 مېرمنې وې چې په هغو کې روپمني وه. د هغه څخه وروسته 14,000 او 100 د جنګ په جریان کې هغه د 14,000 ښځو سره واده وکړي. دا لیکلي دي په مهابارت کې په انوشاسن پورو کې. زه تاسو ماخذ در کوم په هر یو دین کې، په هر مذهب کې چې کله تاسو وینا کوئ نو د هغه ماخذ باید د کتاب څخه وي. که زه وایم که کم پنډت وایي او که چیرې شنکراچاریا وایي د هغه مقام به 0 وي. زه که یو څه په اسلام کې وایم نو د هغه مقام به 0 وي، مګر زه ماخذ بیانوم قرآن او حدیث. نو زما په وینا کې چې دا څونه خبرې ما د اسلام په اړه کړي دي د هغه ماخذونه مې بیان کړي دي چې سورت نمبر پلانۍ، آیات نمبر پلانۍ، په دغه آیات کې، په دغه سورت کې، یا صحیح بخاري 4م ټوک یا داسې نور. نو دا ماخذ چې ما در وښوي دا په مهابارت کې لیکلي دي په انوشاسن پرو کې چې د مېرمنې وې 14,000 100 8 خو یې تر مخه وې. نو هغه 8 چې ورسره یو ځای کې نو ټولې سولې 14,108. نو دا 14,108 چې وې دا د جنګ په حالت کې هغه وخت چې دی به جنګېدی دغه ودونه یې کړي وه. نو دا یو تور نه دی، دا حقیقت دی. که چیرې ته وایې چې یا دا غلطه ده نو ته به مهابارت هم نه منې. زما نوم سنجي وکرم دی. زه دلته په ډیلي کې د یوې ورځپاڼې سره کار کوم. زما سوالونه 2 دي، هیله ده راحل یې کړئ. تاسو ویل چې په هندو مذهب کې کومپرستي ډېره ده او د قرآن آیات مو ویل چې کومپرستي ښه نه ده. خو که تاسو وګورئ په اسلام کې هم سید شته هم پښتون شته، و دوی ته هم په ډېره درنه سترګه کتل کېږي. په داسې حال کې چې د کښته قومونو خلک هغه هم مسلمانان دي، د هغو سره ښه وضعیت نه کېږي. بل د 3 ګونو طلاقونو پاکله راته ووایه. زه وایم د اسلام د بدنامولو دپاره ځینو کسانو د 3 طلاقه موضوع ته هوا ورکړې ده، او په اساسي قانون کې ویل شوي دي چې د مسلمانانو ښځو سره ښه انصاف نه دی سوی، په خاص ډول په د 3 طلاقه کې. زه غواړم چې په دې باره کې یو څه راته ووایاست. مننه. دې ورورجان 2 پوښتنې وکړې. لومړۍ پوښتنه یې ده چې زه وایم په اسلام کې ذات پات نسته، نو په اسلام کې سید سته، پښتون سته، دا څه دي؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورت حجرات کې سورت نمبر 49 آیات نمبر 13 کې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. اے انسانانو ما تاسو د یوې جوړې څخه پیدا کړاست، د یوې جوړې څخه د نارینه او ښځې څخه، او تاسو می پر قبیلو وویشلاست تر څو تاسو یو بل سره وپېژنئ. داسې نه چې تاسو د یو بل څخه نفرت وکړئ. تاسو مو پر ټبرونو باندې وویشلاست تر څو یو بل سره وپېژنئ، نه د دې دپاره چې د یو بل سره وجنګېږئ یا اختلافات پیدا کړي. او تر ټولو ښه انسان هغه دی څوک چې پرهیزګاري لري. په قرآن شریف کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د انسان وجې ته نه کتل کېږي چې دا جایداد دی، چې څو پیسې لري، څنګه رنګ دی، تور دی که سپین دی، خان دی که مسکین دی، یوازې تقوا ګوري. د الله سره څومره مینه ده، څونه ځینې بیریږي. او تقوا یو داسې شی ده چې انسان لوړ مقام ته بیایي نسبت بل انسان ته. نو دا ذات پات په اسلام کې بیخي نسته. او محمد صلی الله علیه وسلم په آخري حجت الوداع کې وویل تر غیر عرب بهتره دی، نه یو غیر عرب تر عرب بهتره دی، نه یو سپین انسان
تر تور بهتره دی نه یو تور انسان تر سپین بهتره دی یوازې په تقوا سره انسان بهتره کېدای شي نو دا ذات پات په اسلام کې نشته دا یو تخلص دی خان سید پښتون او شیخ دا یو تخلص دی تخلص معنا د خلک چې پر ځان دي تخلصونه د مثال په ډول په هندستان کې څونه خلک تخلص لري عیسائی یو تخلص دی پټیل دی جوشي او هر څوک چې دي دا یو تخلص دی په هیڅ ځای کې په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی چې خان تر شیخ لوړ دی و دا شیخ په عربي کې چې موږ وایو صاحب محترم نو په هغه طریقه سره په عربي کې شیخ یو لقب دی چې په عربي ژبه کې ورته ویل کېږي محترم یا یو سپین ږیری سړي ته یا یو شتمن سړي ته دا جلا لقب دی په داسې حال کې چې په اسلام کې د تخلص یا لقب په باره کې هیڅ شی هم نشته لیکن زه پوهېږم چې ځینې مسلمانان په کلیو کې دا خبره مني چې زه پښتون یم ډېر لوړ یم زه سید یم مقام لوړ دی دا د هغوی د غلط فکري څخه دا کارونه کېږي یو لږ مسلمانان دي چې دا کار کوي زه به پوهېږم په اسلام کې ګرسره مشتدانه ویل کېږي چې انسان پر ذات پات ډلو ټپلو باندې ویشل شوی دی ستاسو دوهمه پوښتنه چې د درو طلاق په باره کې وه چې دا زموږ په اساسي قانون کې درو طلاق ته هوا ورکوي د دې څه جواب دی دا د افسوس خبر ده چې په ټولنه کې د مسلمانانو په ټولنه کې درې ډوله طلاق شته د مسلمانانو په ټولنه کې په مسلمانانو کې یو طلاق دی بدعت طلاق کړه یو طلاق حسن دی طلاق ورکه یو میاشت ورته وګوره د حیث لپاره بل طلاق پسې ورکه بیا بل میاشت بل طلاق پسې ورکه او دریم طلاق دی احسن چې بیخي ښه طریقه ده چې په قرآن شریف کې راغلی دی طلاق ورکه درې میاشتې ورته وګوره د قرآن آیات په سورت بقره کې سورت نمبر 2 په آیات نمبر 228 کې راغلی دي چې کله هم تاسو طلاق ورکوئ نو درې میاشتې یا د درو حیثونو عدت دی نو د طلاق د پوره کېدو دپاره درې حیثه یا درې میاشتې یا درې میاشتنۍ نه جوړي حتمی دي خامخا خو د افسوس خبره ده دا چې دا اختلاف په دې امت کې شته د هغه یو سبب دی یو صحیح حدیث دی د ابن عباس رضی الله عنه هغه فرمایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې درې طلاق په یو شمارېدل د حضرت ابوبکر په وخت کې درې طلاق په یو منل کېدل د حضرت عمر د دوه لومړنیو کلونو په دوره کې درې طلاق ته یو ویل کېدل د هغه څخه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه وحالات ته پکتو یې دا ویل کچيري یو شخص درې طلاق وای نو هغه درې طلاق یې سیږي د دې حدیث په سبب سره چې کوم اختلاف په امت کې شته او د ډیرو علماو اختلاف دي لیکن په علماو کې دا اختلاف دي یې به کبه ټوله پرې ودرېز راټول سي که تاسو د قرآن په رڼا کې ولولي په قرآن کې د طلاق ذکر شوی دی په سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 228 تر 240 پورې او په سورت طلاق کې سورت نمبر 15 د یو څخه تر 9 آیات پورې په قرآن شریف کې چې د طلاق ذکر ستا په هغه کې راغلي دي چې کله هم تاسو ترمنځ د نظر اختلاف یا یو جنگ منګ پیښ شي د میرمن او خاوند ترمنځ نو لومړی دي میرمن او خاوند سره کښینی بحث وکړي دا څنګه چې د میرمن څخه مالګه ډیره سوي او د طلاق ورته وایي په واخ که د میرمنې مالګه زیات ورچول د تورته چې مالګه مینه د خوښه کیسه خلاص اسو کښینی خبرې سره وکړي که بیا هم خبره سم نه سوه نو الله تعالی فرمایي په سورت نساء کې سورت نمبر 4 په آیات نمبر 15 کې چې تاسو په خپل منځ کې نور کسان کښینوي منځګړي یو منځګړي د میرمنې د خواڅه یو منځګړي د میړه د خواڅه منځګړي معنا یو استازي د میرمنې د خوا یو د خاوند د خوا او مشکل مو سره حل کی که بیا هم پر خبره سره جوړ نسواس نو بیا طلاق ورکولای شي نو چې طلاق ورکوي د هغه هم ډیر شرطونه دي د حیث په وخت کې به طلاق نه ورکوي چې کله قهر دلی اس نو طلاق مور کوي د شراب په نشه کې طلاق مور کوي د هغه څه وروسته چې طلاق ورکول کیږي نو 3 میاشتې باید انتظار وشي چې دا احسنه او ډیره ښه طریقه ده طلاق ورکه او 3 میاشتې ورته وګوره او که په 3 میاشت کې دننه تاسو بیرته رجوع کوئ وخپل میرمنې ته نو رجوع وسوله الحمدلله که تر 3 میاشتو پورې ته وایه چې یا زه باید د خپلې میرمنې څخه جلا سم نو د 3 میاشتو څخه وروسته د عدت تېرېدو وروسته بیا تاسو میرمنه او خاوند نه یاست سره تاسو جلا کېږئ لیکن
د هغه څخه وروسته اکثره مسلمانان هم نه دي په خبر چې قرآني آیاتونه څنګه دي. په قرآن شریف کې راغلي دي په سورۃ بقره کې سورۃ نمبر 2 په آیات نمبر 222 کې چې کچيري هغه کس د خپل زړې میرمنې سره بیا واده کول غواړي نو میرا ګرځوي. کچيري طلاق سوی وي په خپل احسنه طریقه سره او 3 میاشتې تیر سوی عدت یې تیر سو 6 میاشتې وروسته فکر وکړي چې دا ما څه غلط کار وکړي او بیا غواړي چې واده ورسره وکړي نو هغه سړی د خپل پخوانی میرمنې سره بیا نکاح تړلای شي لکه نکاح به نوي او نوې مهر وي. نوې نکاح او نوې مهر چې ډېری مسلمانان نه دي په خبر. د افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان قرآن شریف په ترجمه سره نه وایو. صحیح احادیث مو د ترجمه سره نه دي لوستلي. که موږ د قرآن کریم تلاوت په ښه توګه سره وکړو او په صحیح احادیث باندې عمل وکړو نو دا غلط فکرونه چې را سره دي دا به مو لرې شي. او کوم بیا واده ورسره وکي نو بیا یو ځای ژوند کولای شي. که بیا مشکله منځ سو بیا طلاق ورکه بیا 3 میاشتې ورته وګوره بیا سره جلا شي. که دې بیا زړه غواړي نو بیا واده ورسره وکه. 3 واره جایز دي. 3م وار نو اخیری وار دی دغه څخه وروسته بیا واده نسی ورسره کوي ترڅو هغه د بل سړي سره واده ونه کی. لکن زما په ژوند کې پر ما باندې هیڅ یو سړی داسې نه دی پیښ شوی چې طلاق احسن دی کړی په سمه طریقه سره د طلاق ور کړی سره جلاس و بیا نکاح وسی بیا سره جلاسی بیا نکاح وسی. ما تر اوسه پورې د خپل ژوند په وجدو کې داسې هیڅ سړی په ټوله دنیا کې نه مې اورېدلی دي نه مې لیدلی چې په ښه توګه د طلاق کړي او جلاسوي دي بیا دې واده کړي بیا دې سره جلاسوي بیا دې نکاح کړي بیا دې جلاسوي بیا دې واده کړي. که تاسو په ښه ډول سره په قرآن باندې عمل وکړئ نو داسې حالت به در باندې رااله نشي. او ځینې خلک چې د اسلام څخه مسخرې جوړې کړي دي نو څه وایي اشکه مې پرې وځای باندې ورکړله 3 طلاق مې ورکړله نو اوس به ورسم حلاله به وکم. قرآن دا وایي که تاسو 3 طلاق هم ورکړئ نو هغه یو دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم 3 طلاق پر یو حساب و. د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې هم 3 طلاق